الله د مخلوق د رزقونه څنګه فراخي. نو دین را مسافرونه د رزق بستلی دي دایبم ته فائدہ والی او د مقیمرونه بهم ته والی. اول بدا یو خبر ذهن کې کینه وای چې رب العالمین دوه شی نه مخ کې فیصله کړی دي، یو ته رزق وای او دویم ته د انسان نیټه وای. څونه رزق چې الله لیکل دی نو هغه نه څوډه رولې شي او نه کمولې شي، او کما نیټه چې رب العالمین مقرر کړی د انسان نو هغه نرسته کیږي او نه مخ کې کیږي. وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قرآن کریم کې الله وایي. خو د رزق باره کې دا دی چې حدیث د محمد رسول الله علیه السلام دی چې انظروا الى من اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم. دنیا کې د ځان نه لاندې خلکو ته ګورئ، د بره خلکو ته مه ګورئ چې مالدارئ. ځکه کله چې تاسې د ځان نه لاندې خلک غریبانان، شلین، ګوډین، معذوره خلک وینئ نو تاسې ته به د الله د دې نعمت قدر معلوم شي. او د ځان نه بره خلکو ته مه ګورئ، به انسان کې بدګماني پیدا کیږي په الله باندې، او بیا به همیشه خفئ چې الله ده وخوړل او ما ونه خوړل، دا څه وشو، دا څه طریقې وشوې. یو څو اسباب انشاءالله څه ذکر کوم چې رب العالمین په هغې باندې د انسانانو رزق فراخوي. اول التوکل علی الله مع الاخذ بالاسباب. اسباب مستعملول فالله توکل کول چې دې کې به دا سبب زه مستعملوم، دا کاروبار کوم، ورزنه پیسې او رزق ډیرولې شم او نه کمولې شم، دا چې هر څه کوي نو الله رب العالمین به کوي. بعضې خلک په دې خبره کې نه پوهېږي، وایي لکه اسباب مو مستعمله و توکل وکړه. حسن بصري او نور علما وایي لیس التوکل بترک الاسباب. توکل دا نه دی چې ته سبب مو مستعمله و، سبب مستعمل کا خو په سبب اعتماد مکوي، اعتماد په الله وکړه. دا ډېر یو قیمتي او یو ډېر بهترین سبب دی د اسباب د صحت د رزق. بس چې الله راته څه لیکلي انشاءالله الله به راکوي. هسې زړه نشم خوړلی چې ده وګټله او ده وخوړله او زه پاتې شومه. اعتماد په الله باندې دا ډېر یو لوی مهمه خبره ده. الله دې موږ د متوکلینو نه وګرځوي. دویم زما ورونو چې د انسان رزق پرې ډېرېږي نو الله ته ډېرې توبې ایستل او د الله نه ډېره بخښنه غوښتل. انسان وایي کله د ګناه په وجه د رزق نه څه شي محروم شي، کله چې د انسان توبې وباسي او استغفار ووایي نو بیا رب العالمین دا انسان رزق کې پراخوالی کوي. وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. قرآن کې الله وایي دا کوم مصیبتونه چې راځي نو دا ستاسې د ګناهونو په وجه راځي او د رب العالمین نه معافي غواړئ، الله معافي کوي. د نوح علیه السلام واقعه کې الله وایي چې نوح علیه السلام قوم ته ویلي چې استغفروا ربکم، د الله نه بخښنه وغواړئ، انه کان غفارا، الله بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. دا ګوره د استغفار څونه پیدې دي. باران نه کېږي استغفر الله وویم، دکانداري او کاروبار دې نه چلیږي. د سابقه په نومونه مه لیکه چې یا مکسلمینا او یا تملیخه او یا بل استغفر الله وویوه. زامن دې نه کېږي، یا بالکل بچی دې نه کېږي او یا جنکۍ دي هلکان پکې نشته دی. نو استغفر الله له ډېر زور ورکه وبنینه. باغونه زمیندارۍ کاروبار دې صحیح نه دی نو استغفر الله ډېر وویوه. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. دریم سبب د هغې اسبابو نه چې په هغې د انسان رزق ډېرېږي هغه د الله نه یېره کول دي. تقوا چې ورته وایي د شرک او کفر نه ځان بچ کول، ګناهونو نه ځان بچ کول، د حرامو نه ځان بچ کول. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. الله وايي ما مخکینو اهل کتاب ته او د رسول الله امت ته ټول ته په تقوا باندې حکم کړی دی. او کله چې انسان مړ کېږي بیا متعالی وي واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله. او رب العالمین وی ومن یتق الله یجعل له مخرجا. څوک چې د الله نه ویریده الله به ورته لارې کولاو کي. ویرزقه من حیث لا یحتسب. او رب اولاده داسې ځای نه رزق ورکي چې د ده به بلکل ګمان نه وي. زه اکثر د طالبانو ورونو ته وایم د مدرسو کې موږ صحیح الحمدلله به سوونو ملګري
خدای د دینه نه دی خبر چې غوړی څو ته ورسېدل او وړه په څو شو چې طالب نه تاسو کې چې دا ستاسو خېل پلاني در غوړو ټیم به اوس پڅوي هغه وی چې به دا واته 900 روپۍ به وړه به دغه 1500 به دا د الله ملمانه دي او اصحاب القرآن دي او الحمدلله متقین خلق دي ويرزقهم من حيث لا يحتسب او دا ډېر زیاته ناشنا یو سرمایه د الله دی منګو تاسو کرا ولی د دروغ نزان بچ کول د دوکو نزان بچ کول د حرامو نظام بچ کول غلط زیاته نه قتل د فیسبوکونه دا بلاګان نه قتل خالص زړه د الله نه يرول الله دې د منګو تاسو پیدا کړي د صفات بل پاغي کې انفاق په سبیل الله دی چې یو سړی د الله په لار کې روپۍ ور کوي خیرات کوي دا نه دی کړي چې ته ډیر څه ورکه جهد المقل چې بس سونه دی وسی د خپل غریبۍ کې غونه انفاق وکا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين الله وی چې تکم مال لګي الله وی زل عوض درکوم سار کې ملائک دی غ دعا کوي اللهم آتي منفقا خلفا الله څوک چې مال لګي ته ول نور عوض ورکي وآتي ممسكا تلفا الله چې څوک مال بنديو خیراتونه نه کوي زما الله تعالی د مالونه ختم کی د ملائکه دعا دا دغه کا قربان خرچه وکا بچی باندې وکا خزه باندې وکا په نیت صحیح چې دی په الله بندگی وکي گاون کې د غریبانان به یتیمانان به کونډي به الله بل مالونو کې خیر او برکات واچي بل سبب چې رزق په فراخيږي غسل رحمیدا خپل ولی پالله حدیث کې راغلی دی من احب یفسط له فی رزقه کڅوک په دې خوشاليږي چې رب العالمین د رزق پرایخه کی وینصا له فی اثره او د درسته اثرات خپاتی شي نو فلیصل رحمه صلی رحمی دی وفالی صلی رحمی پالل دیته وی چې سل من قطعک بل صلی رحمی ختمی نو تیر صفالا الله دې منګو تاسو خپل ولی والا وګرځي چې د پلار خیال وساتو د تر وساتو د ورور وساتو د عزیزانو د خپلوانو د ټولو وساتو او زمورونو بل سبب هغه کدام دی چې قران تلاوت کول دی باندې د انسان رزق الله فراخه کوي قران کې تدبر کول دارنګي د الله د نعمتونو شکریا ادا کول د نیکانو بندگانو سکینه اصل دا ټول خاصه صفاتونه دي دا اوسه موضوع دیږي کې دا ډېر اسباب دي موږ د فواید کې ډېر راجمع کړی دي د پیدې د پاره چې الله سبحانه و تعالی زموږ استاد رزقونه فراخه کړي باید چې موږ تاسو په دې باندې عمل وکړو الله دې ما تاسو له پوره عمل کولو توفیق راکړي او د کعبه رب دې زموږ استاد د دنیا او د آخرت د رزقونو فراخي راولي الله دې زموږ ایمانونه نه خطا کوي بهترین مالاغه چې سړی ایمان می او دا غ دین می الله دې دا ټول زموږ نصیب کړي او رب ته زموږ راضي شي الله دې وخت کې مرګ راولي چې ته زموږ نه خوشاله